بسم الله الرحمن الرحيم. عن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود. أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه وايي: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخواوریدل چې هغه فرمایي: چا چې د جمعې په ورځ سر ووینځلو او ویلام وختي مسجد ته لاړ او د خطبې پیل یې ونیو، پیاده تګ یې وکړ او سپور نه لاړ، امام ته نږدې کېناست، د هغه خبرو ته یې غوږ ونیو او د خطبې په مهال یې په خبرو ځان مشغول نه کړ، نو په هر قدم چې مسجد ته یې په لاره اخیستی وي د یو کال د روزو او لمنځونو ثواب ورکول کیږي. د دې حدیث روایت ابو داود کړی دی. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم.